عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې جون یو ځل ملاویږي دې دنیا ته بیا راتګ نشته وی دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا او هره چار چې تر ورختې رشي انکا شي انکا نه دی په دام خطی د هیڅ چا او بیا عبدالرحمن بابا فرمایي چې کوم وخت تیر شو هغه په هیڅ صورت واپس نه راځي د مثال په طور وی تر ورخ تیر او به بیرته نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړچانه دي ژوندي کړي په جړه او بیا فرمایي که د سکار کولو اراده دی وي نو په وخت کوا وخت لږ دی دا ژوند د چا انتظار نه کوي وی که مقصود لري تلوار کړه وخت کوتا دی تمه مشه د دې عمر په بقا په امید یې خلق نا امید کړه د ایام له مکره مشه بې پروا او وی که عبادت کول غواړې اوس ژوندی عبادت وکړه که یو ځل مړ شو بیا تا ته دا موقع خو نه میلاویږي وی چې د مرګ په تماچه دي شي خوله ماته ته په ماته خوله به څه کوې ثنا ویر جړلې ارتینې چې وینا وایي تا ته وایي که پوهېږې په وینا او بیا فرمایي څه وړوکي هلک خو نه چې زه درته نصیحت وکړم پخپله ښه پوهېږې ته سوچ وکړه ستا په نیک کارونو کې فایده ده او که بدو کارونو کې فرمایي وی هلک نه یې چې په زور دې څوک تعلیم کا هم عاقل یې هم بالغ یې هم دانا په عمل د نیکو بدو فهم وکړه چې په دا کې دې فایده ده که په دا او بیا فرمایي چې قبر مه کوه ته د خاورې نه پیدا ته په څه باندې قبر کې وی سر دننه په ګریوان که سترګې روڼي ډېر په پورته مزه سر هوا مزه و اسمان ته په اصل کې لزمکې یې پیدا او بیا وی که ستا پلار نیکه ډېر زیاتم ښه و که نه خو د هغې ښه والی تا د قیامت په ورځ نشي خلاصولی ته په خپله نیک عمل وکړه ته به په هغې خلاصېږي فرمایي وی د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یا نمسی د فلانا په خپل ځان ښېګړه وکړه تمه مشه په ښېګړه د ادې او د بابا هغه ناوې چې په ځان ښایسته نه وي څوک یې څه کوي ښایست د مور او نیا او بیا فرمایي چې د بل ته نصیحت کولو نه مخکې اول ځان ټیک کوي زه ستا نامه ما واخیسته خو خفه نه شي وي دا ټول عیبونه په ما کې دي فرمایي وي دا خبرې زه و ځان ته کړم یاره دلګیر مشه که مې نوم واخیسته ستا نوم د ستا او د بل اخلم ځان ته وایم نه مې کار نه مې غره شته په بل چا او هر چې وایم همه واړه ځان ته وایم دا عیبونه دي همه واړه زما او بیا فرمایي که د مرګ او د قبر او د دوزخ د سختیانو نه ځان خلاصول غواړي نو په دې جهان کې په ځان باندې سختیانې تېرې کړه مطلب عبادتونه وکړه فرمایي وی چې د مرګ سختی خواری دا ستا پخوا دي ای رحمانه ولې نه مرې لا پخوا